على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. زما عزتمند وقابل احترام مشران ورونو او دینی خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما عزتمندو څنګه چې موږ او تاسو الحمدلله د رمضان په اخري عشره کې داخل یو او نن د رمضان د څلورو جمعو نه هغه جمعه ده چې هغې ته جمعة الوداع وایي. جمعة الوداع دا چې د رمضان اخري جمعه په هغې کې موږ او تاسو قرار لرو. دا لس ورځې د رمضان اخري عشره په دې کې یو عظیم عبادت او یو عظیم عمل هغه څه شی کول دي، هغه د شپه د لیلة القدر تلاش کول دي. د لیلة القدر تلاش کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ګڼل. د الله پیغمبر په دې خبره باندې امر کړی دی چې تاسو شب قدر لیلة القدر د هغې تلاش وکړئ. د شب قدر شپه دا د هغې یوه لمحه، یوه ثانیه، یوه دقیقه دا د کلونو نه قیمتي ده. د شب قدر د شپې یو لمحه، یوه ثانیه او یوه دقیقه رب العالمین الله سبحانه وتعالی د دې شپې په برکت او د دې په فضیلت په خاطر باندې پوره صورت نازل کړی دی، سورة قدر. او دا خوشخبري پکې بیان کړې ده چې انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه من دا قرآن عظیم الشان دا د شپه په لیلة القدر کې نازل کړی دی. نو بیا الله فرمایي وما ادراک ما لیلة القدر، او پیغمبره ته څه پوهېږي چې شپه د لیلة القدر څه شی ده. الله سبحانه وتعالی د دې شپې د فضیلت او د دې شپې د اهمیت په خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخاطب کوي او دا سوال ته کوي چې ای پیغمبره ته څه پوهېږي چې شپه د لیلة القدر څه شی ده. او بیا رب العالمین د دې خبرې جواب کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کوي وما ادراک ما لیلة القدر، شپه د لیلة القدر څه شی ده. جواب رب العالمین کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر، شپه د لیلة القدر چې ده دا د زرو میاشتو نه افضله ده، د هغې نه بهتره ده. یعنې په دې شپه د لیلة القدر کې عبادت کول، بندګي کول دا داسې دی چې د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب دی. که تا په دې شپه د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړله نو د زرو میاشتو نه دې زیات د الله سبحانه وتعالی بندګي او عبادت دې وکړل. او بیا الله فرمایي تنزل الملائکة والروح، په دې شپه باندې ملائکه جبریل امین او دا نور ملائک هغه کار خیر د اسمان نه راواخلي او د ځمکې طرف ته راځي. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر، کار خیر راواخلي او دنیا طرف ته راځي. هي حتى مطلع الفجر، او په شپه د لیلة القدر کې رحمت دی او سلامتیا ده تر سبا پورې. هي حتى مطلع الفجر، په دې شپه کې رحمت او سلامتیا ده تر سبا پورې. نو په دې لسو شپو په اخري عشره کې عظیم عبادت هغه څه شی کول دي، شپه د لیلة القدر تلاش کول دي. د شب قدر تلاش کول دا د ایمان شعبه ده، شعبه من شعبة الایمان. د ایمان د شعبو نه یوه شعبه دا ده چې انسان د شب قدر تلاش وکړي. کوم انسان کې چې د شب قدر تلاش نشته دی، انسان ایمان کمزوری دی، ایمان ضعیفه دی، ځکه پکې تلاش نشته دی. دا د ایمان د شعبو نه یو شعبه ده چې هر انسان شب قدر تلاش کړي. فضیلت د دې شپې واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام لیلة القدر، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. د الله پیغمبر فرمایي څوک چې په شپه د لیلة القدر کې عبادت وکړي، قیام وکړي، الله ته ودرېږي، وایي الله به د تمام ګناهونه بخشش کړي. په دې شپه د قدر کې د شب قدر په شپه د عبادت وکړه تمام ګناهونه به الله سبحانه وتعالی بخشش کړي. الله سبحانه وتعالی به دې باندې قادر دی. د شپې الله سبحانه وتعالی دومره فضیلت ورکړی، لیکن دا عبادت د څه شي د وجې نه؟ انسان د ایمان د وجې نه وکړي چې زه مسلمان یم، او مسلمان د دې د وجې نه وکړي د اجر په نیت باندې د عبادت وکړي چې الله سبحانه وتعالی مال اجر راکړي. د اجر په نیت د ایمان د وجې چا د شب قدر په شپې باندې عبادت وکړو، الله سبحانه وتعالی به هغه تمام ګناهونه بخشش کړي. د شب قدر شپې ته الله سبحانه وتعالی دوه نومونه اخیستلي دي. یو لیلة مبارکه په قرآن عظیم شان کې الله فرمایي، بل لیلة القدر.
الله فرمای انا انزلناه فی لیلة مبارکه، موږ د قرآن عظیم الشان په هغه مبارکه شپه کې نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر، موږ د قرآن عظیم الشان په شپه د لیلة القدر کې نازل کړی دی. نو دوه نومونه ورته وایي، لیلة المبارکه او لیلة القدر. ولې ورته قدر وایي؟ د شپې ته ولې شب قدر؟ قدر ورته ولې وایي؟ قدر په دې خاطر باندې چې دا قرآن قدر معنا ده معظم، د قدر معنا ده معظم. دا کتاب چې قرآن عظیم الشان دا معظم کتاب دی. بیا چې په کوم انسان باندې نازل شوی دی هغه د کائناتو معظم انسان دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. بیا په ټولو میاشتو کې دا میاشت معظمه ده، په تمامو میاشتو کې دا د رمضان میاشت معظمه میاشت ده. او کومې ملایکې چې راوړی دی، کومې فرښتې چې راوړی دی، د هغې څه نوم دی؟ جبریل امین، چې هغه د تمامو ملایکو کې معظم ملایک دی. نو دې د وجې نه دې شپې ته څه وایي؟ شب قدر وایي. دې شپې ته شب قدر وایي. عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ اصحاب کرام راجمع کړل او د اصحاب کرامو ته ویل چې ټول خپله رایې پیش کړي د شب قدر په باره کې تاسو څه وایي؟ د هر چا نه نظر اورېده. نو هر صحابي خپله رایې پیش کړله چې شب قدر دا فضیلت دی او دا حکمت دی دا، او په فلاني وخت کې دا په کومو شپو کې راځي. اصحاب کرامو خپله رایې پیش کړله. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دغه وخت کې کم عمره دی، عمر یې ډېر کم دی، دا هم د هغې په محفل کې ناست. نو دی خاموش. عمر رضی الله عنه ورته وویل چې ته ولې خاموش یې؟ ته موږ ته ووایه او خپله رایې دې پیش کړه د شب قدر په باره کې. هغه وویل زما عمر کم دی او دلته مشران ناست دي او د هغې په وجه باندې ما خپله رایې پیش نه کړله، ځکه چې مشران اصحاب کرام موجود دي، نو زه په دې وجه باندې خاموش یم. او دا عادت هم دی کله چې مشران خبرې کوي نو ادب هم دا دی چې کشران خبرې ونه کړي باید خاموش کېږي. یو خبره کوي نو اجازه واخلي، دا آداب دي. نو هغه خپله رایې نه پیش کوله ځکه چې دلته لوی لوی صحابه موجود و، مشران هغې ناست وو. نو عمر رضی الله عنه هغه له اجازه ورکړه چې ته هم خپله رایې پیش کړه. نو هغه وویلې چې دا شب قدر چې دی د دې شب داسې هغه وفرمیل چې ان الله وتر یحب الوتر، الله سبحانه وتعالی طاق دی، یو دی طاق دی، او الله سبحانه وتعالی طاق خوښوي. بیا استدلال یې د څه شي نه وکړو؟ استدلال یې د دې نه وکړو چې الله سبحانه وتعالی طاق خوښوي. دنیا الله سبحانه وتعالی په څونه ورځو کې جوړه کړه؟ په 2 ورځو کې جوړه کړه. دا 2 ورځې هم طاق دي. او بیا الله سبحانه وتعالی 2 اسمانونه پیدا کړي دي چې هغه هم طاق دي. 2 ځمکې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي چې هغه هم طاق دي. آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی انسان تخلیق دا په 2 ورځو کې کړی دی چې هغه هم طاق دي. دغه شان قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې خبرې امر کړی دی چې تاسو 2 قسمه کسانو ته میراث ورکړئ. 2 قسمه کسانو ته میراث ورکړئ چې هغه هم طاق دي. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی 2 قسمه رشته داران یاد کړي دي چې هغې سره نکاح کېږي. 2 قسمه زنانه یاد کړي دي چې هغې سره نکاح کېږي، نکاح ورسره جایز ده، نو هغه هم طاق دي. دغه شان چې انسان کله سجده کوي نو په 2 اعضا باندې سجده کوي. کله چې انسان الله ته سجده کوي نو د انسان 2 اعضا دا په دې ځمکه باندې پیوست شي بیا سجده کوي، نو دا هم طاق دي. او خانه کعبه کې طوافونه دا هم طاق دي. ودي صفا مروه کې چې کله سعی کېږي هغه هم 2 کرته کېږي. دغه شان شیطانان جمرات چې ویشتل کېږي هغه هم ودي، هغه هم طاق دي. په قرآن کې الله یو سورت را نقل کړی دی چې هغه سورت ته وایي سورت فاتحه، بار بار تلاوت کېږي، هغې ته وایي 7 المثاني، هغه هم 2 آیاته دی، بار بار په هر منځ کې تلاوت کېږي، هغه هم 2 آیاته، نو طاق دي هغې. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وویل چې په ډېرو شیانو کې چې کوم دی موږ تاسو فکر وکړو هغه ودي، طاق دي. نو ان الله وتر یحب الوتر، الله طاق دی او طاق شان خوښوي. نو دې د وجې نه هغه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې تاسو شب قدر په طاق شپو کې تلاش کړئ. نو اشاره دې ته وه چې په دې آخري عشره کې په طاق شپو کې د شب قدر امکانات ډېر وي. عمر رضی الله عنه چې کله دا وضاحت واورېد نو ډېر خوشحاله شو، نو چې تا بهترین تجویز پیش کړ چې په دغه طاق شپو کې شب قدر تلاش کول پکار دي. د دې شب قدر د شپې فضیلت دا دی چې دا نن دی انشاء الله تعالی چې په دې شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي جبریل امین او نور ملائک دا د اسمان نه راښکته شي، او هر هغه څوک چې په دعا کې مشغول ویني، په عبادت کې مشغول ویني، د په مونځ باندې ولاړ دی، قرآن تلاوت کوي، ذکر کوي، چې ویني نو دا ورته دعا کوي. او دا ملائک د دې انسان دپاره شاهد جوړ شي، ګواه جوړ شي، د هغې دپاره شاهد جوړ شي. دې د وجې نه د سلفو صالحونو یو عادت و
چې کله به د شب قدر شپه راغله د اخري عشره چې به داخله شوه نو هره شپه به یې غسل وکړو په ځان باندې به یې خوشبو ووهله عطر به یې ووهل ځان به یې پاک صفا کړه ویل په دې چې هغه نوراني مخلوق ملایک الله وایي چې ځمکې ته راځي ځکه سورت قدر کې وایي تنزل الملائکه ملایکې راښکته کېږي تنزل الملائکه نو هغوی به خپل ځان پاک آمده به یې کړو خوشبو به استعمال کړه پاک لباس عمده لباس به یې واغوستو د دې دپاره ویل هغه نوراني مخلوق راځي چې موږ پاک یو او زموږ نه هغې ته تکلیف ونه رسېږي نو دا هغې قانون سلف صالحینو به په دې اخري عشره کې هره شپه به ځان پاک ساته دې شپې کې هغې نزول هم داسې شوی د دې شب قدر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اصحاب کرامو ته وویل چې په دې بني اسرائیلو کې یو کس و هغه ډېر زیات عبادت کړی زر میاشتې هغه عبادت کړی یو عابد انسان و زر میاشتې خو ډېر غټ عمر دی دونه عبادت څوک کولی شي زر میاشتې انسان عبادت وکړي اصحاب کرامو چې دا واورېدل نو لږ شان مایوسه شو خفه شو ویل که زموږ عمرونه زیات وی نو موږ هم پکې ډېر عبادت کړی وی هغه خلکو عمرونه ډېر زیات وي که زموږ عمرونه زیات وي نو موږ هم دومره عبادت کړی وی الله سبحانه وتعالی جبریل امین راولېږه او دا صورت نازل شو چې انا انزلناه فی لیلة القدر الله سبحانه وتعالی د شب قدر په یوې شپې باندې د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب مقرر کړ ستا امتین که د شب قدر په یوه شپه باندې عبادت وکړي نو دا د زرو میاشتو نه افضل او بهتر دی دا د دې امت دپاره څومره لویه خوشخبري ده دا د دې امت دپاره څومره لوی فضیلت دی چې په یو شپه باندې الله سبحانه وتعالی دومره اجر او ثواب مقرر کړ په دې شپه کې د شب قدر په معنا باندې ځان پوه کړه شب قدر یا شپه د قدر یا لیلة القدر معنی یې څه شی ده معنی دا ده چې عظمت او شرف ابو بکر اوراق رحمت الله علیه دی عالم دی هغه فرمایي د دې معنی یې کړې د شب قدر هغه وایي چې انسان د ګناهونو په وجه باندې او د معصیت او د نافرمانۍ په وجه باندې بې قدر شي د الله په نسبت باندې د دې انسان د الله په نسبت باندې څه قدر نه وي ولې د الله نافرماني کوي د الله معصیت کوي د الله امر نه مني نو دې د وجې نه دې انسان د الله په نسبت باندې قدر کم وي قدر یې نه وي وی په دې شپه د قدر باندې چې د عبادت وکړي او د الله بندګي وکړي نو دا انسان څه شي الله ته رجوع وکړي الله ته توبه وکړي په شپه د قدر باندې نو دا انسان بې صاحب قدر شي دا د الله په نسبت باندې بې صاحب قدر شي او قدرمن انسان شي دې شپې الله سبحانه وتعالی دومره فضیلت ورکړی دی دومره اجر الله ورکړی دی د دې شپې مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي دا بیجی استاد موتره بیجای سامور پاس خب یک موتر است 77 SGBT و دیگه زل پرست یکی TB 630 B پی ده اواز پی یا پی دا یو سلفر دی یو ځوان موتر دی نو لطفا دا موتر په صحیح نه دی ولاړ چې خلکو ته مزاحمت نشي د مخې نه لرې کړي ډېره د دې شپې د قدر په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي وی فیه لیلة خیر من الف شهر فیه لیلة خیر من الف شهر د الله پیغمبر فرمایي چې د رمضان په مبارکه میاشت کې یوه شپه راځي چې هغې ته شب قدر وایي او دا د زرو میاشتو نه افضله ده بیا د الله پیغمبر څه فرمایي من حرم خیرها فقد حرم خیر کله الله پیغمبر فرمایي څوک چې د دې شپې د خیر نه محروم پاتې شو وی هغه تمام خیر نه محروم پاتې شو من حرم خیرا فقد حرم خیر کله څوک چې د شب قدر د شپې د خیر نه محروم پاتې شو دی تمام خیر نه محروم دی چې د دې شپې د خیر نه به څوک محروم پاتې شي بس هغه کس به چا ډېر بدنصیب وي چې په دې شپه باندې دی الله ته رجوع نه کوي دعا نه کوي توبه نه کوي استغفار نه کوي او الله طرف ته رغبت نشته رجوع نشته دی بدنصیب انسان دی ځکه د الله پیغمبر فرمایي چې د دې د خیر نه که څوک محروم پاتې شي هغه ډېر خیر نه محروم پاتې شو په دې شپه باندې که تا یو ثانیه عبادت دی وکړو پوهېږو څو ساعته عبادت دی وکړو یو ثانیه چې د عبادت وکړو 2 ساعته تا د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړله 2 ساعته تا د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړه که یوه دقیقه عبادت دی وکړو لکه 50 ورځې چې ته د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړي 50 ورځې ته کېناستې ته د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړله او بیا چې ته تمامه شپه عبادت وکړې نو څومره شو 84 کاله 84 سال 84 کاله تا د الله سبحانه وتعالی بندګي دی وکړله په دې یو شپه عبادت 84 کاله د بندګۍ نه هم دا افضل او بهتر دی الله سبحانه وتعالی نه دی ویلي چې هغې سره برابر دی برابر نه دی ویلي الله فرمایي خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه د 84 کالو نه هم بهتر دی چې ته په دې شپه باندې عبادت وکړي نو څومره بهتر دی الله پوهېږي د
د 4 کالو نه د دې شپې عبادت دومره عبادت ما ته نشو کولی چې 4 کاله موږ عبادت وکړو. دا خوش نصیبي ده چې شپه د قدر راځي او الله سبحانه وتعالی په رحم کې څه کمی نشته دی، موږ لې راکړي په حساب یې راکړي او په دغه شپه باندې ما ته بندګي وکړو، عبادت وکړو په شب قدر باندې. د دې شپې کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په شپه د قدر کې څه کارونه کیږي. د دې انسانانو د مخلوقاتو متعلق چې څومره مخلوقات دي د هغې د زندګۍ متعلق تمامې فیصلې په دې شپه باندې کیږي. لکه کومه فیصله په دې شپه باندې د انسان د عمر متعلق، د انسان د زندګۍ متعلق، مرګ، وفات او د رزق متعلق، څوک به په دې کال کې وفات کیږي، څوک به پیدا کیږي او د هر انسان دپاره د رزق تعین دا تمام په دې شپه باندې کیږي. د رزق تعین، د عمر تعین، دا تمامې فیصلې کله کیږي؟ په شپه د قدر کې کیږي، شب قدر کې کیږي. دا په ازل کې الله سبحانه وتعالی د مخکې نه لیکلي وي، تیاری شوي وي. په دې شپه باندې الله سبحانه وتعالی د ملایکو په ذریعه باندې په دې انسانانو باندې تقسیم شي. نو خوشبخته دی هغه انسان چې هغه په دعا کې مشغول دی، په ذکر او په عبادت کې مشغول دی او هغه ته د هغه فیصله ورکړل شي چې دا ستا فیصله ده واخله. ملائک دا فیصله راوړي، څنګه چې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. ملائک دغه راوړي، د الله سبحانه وتعالی هغه فیصلې راوړي او په دې خلکو باندې تقسیمیږي. سورة قدر کې موږ هره شپه تلاوت کوو، په هغې کې الله فرمایي. بل آیات کې الله داسې فرمایي فيها يفرق من كل امر حکیم. په دغه شپه د هر حکمت فیصله کیږي. نو خوشبخته دی هغه انسان چې په دې شپه دی په عبادت کې مشغوله دی، دی په ذکر او په دعا کې مشغوله دی، قرآن ته ناست دی، قیام اللیل ته ولاړ دی او په دغه شپه باندې د ده فیصله راځي او دله ورکولی کېږي. نو د هر انسان متعلق فیصله. د دې شپې یو څو نشاني مختصر غوندې ذکر کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو نشاني ذکر کړي دي چې د دې شپې شته دی. شب قدر به څنګه معلومه شي په دې تاق شپو کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو نشاني ذکر کړي دي. اوس که دا نشاني وي هم به شب قدر وي او که دا نشاني نشته هم به شب قدر وي. نښې دي بعضې وخت کې د موسم په وجه باندې به راښکاره کېږي، بعضې وخت کې به نه وي، خو دا نښې په حدیث کې ذکر شوي دي. یو نشاني د شب قدر دا ده چې دا شپه ډېره صافه وي، صافه روښانه وي، داسې روښانه وي لکه دا مهتاب د سپوږمۍ چې لاندې راښکته شوي وي. خو دا نظاره دلته نشي کېدلی. دا نظاره په کوم ځای کې کېدی شي؟ دا په صحرا کې کېدی شي چې یو صحرا یو هلته انسان به دا احساس کولی شي. ځکه دلته د هجوم د وجې د آبادۍ د وجې دا مشکل دی او بیا په حالم کې خاص موسمونه خراب وي، نو دلته دا ډېر مشکلات دي. نو یو دغه شپه ډېره صافه او روښانه وي، یو نښه دا ده، یوه نشاني دا ده. بله نشاني چې په حدیث کې ذکر شوې ده هغه دا ده چې په دې شپه باندې انسانانو زړونو ته سکون حاصل وي. زړه د انسان ډېر په سکون کې شي. حتی حدیث کې راځي چې جبرائیل ملائک چا سره مصافحه وکړي خو دې ورباندې نه پوهېږي. دا زړه داسې نری شي او دا زړه ډېر په سکون کې شي، دلجمعي غوندې پکې وي او دل سکون. دا زړه د انسان په سکون کې شي. یو نښه دا هم ښودله چې په دې شپه باندې قدرت شان دی د انسان دا زړه داسې سکون اخلي، په سکون کې شي. یو دا یوه نښه ده. بله نښه نشانې د دې شپې دا ده چې په دې شپه باندې دا ستوري ستارها چې دي دا پکې نه راخیږي. په دې شپه باندې دا نه راخیږي. او بل د سحر د انمر چې دی آفتاب دا په ډېرو تیزو شعاو سره نه راخیږي. ولې نه راخیږي؟ په کثرت الهجوم د ملایکو سره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دومره ملایک دې ځمکې ته راښکته شي په دې شپه باندې وایي عدد حصاهو. دا ریګ او شګې نه دي، د ریګ او شګ د دې په اندازه باندې په دنیا کې چې څومره ریګ او شګې دي د دې په اندازه باندې دا ملایک دې ځمکې ته راښکته شوي وي او دا ټوله شپه دې په دنیا کې پاتې شي او سحر خیږي. نو دې د وجې نه بیا دا انور چې دی دا کمزوری وي، ضعیف وي، تت وي. نو دا انور ډېرې شعاو سره نه راخیږي. نو د ملایکو د هجوم د ختلو په وجه باندې نور کمزوری وي، ضعیفه وي. نو دا یو څو نشانې دي چې په حدیث کې ذکر شوي دي. که دا نشانې وي هم شب قدر شته او که دا موجود نه وي هم شب قدر شته. خو موږ ته معلوم نه وي دغه تاق شپې د عبادت کول، د بندګي کول، د دعا کول ځان ته. دا والدین په موږ او تاسو باندې حق لري او که نه؟ دا چې وفات شوي دي دې ته موږ کله دعا کوو؟ د هغې دپاره بهترین وخت کم دی؟ فاتحه کې به دعا کوو، فقط تاسې بس لمونځ مې کوو، بس خدای دې وبخي. دا به راشئ په احسان وکړئ د خپلو والدینو سره. د شب قدر په شپه باندې راشئ، هغې ته خصوصي دعاګانې وکړئ. ستاسو دعاګانې هغې ته رسیږي. والدینو ته په دې شپه باندې دعا وکړئ. مریضان دي، حیات دي، دعا ورته وکړه چې الله ورله شفا ورکړي. که ژوندي دي دعا ورته وکړه چې الله سبحانه وتعالی ورته مغفرت نصیب کړي. نو دا شپه د خپل ځان دپاره، مشرانو د خپل اولادونو دپاره، د خپل والدینو دپاره بهترینه موقع ده چې په دې شپه اولاد زمونږ اولاد خبره نه مني، تابعداري نه کوي،
اولاد داسې دی اولاد هغسې روان دی ګډوډ روان دی په دې شپه باندې راشه الله ته دعا وکړه یا الله زما اولاد ته د نیکۍ هدایت وکړي ته به ورته کله دعا کوې په دې شپو ته په اخلاص باندې دعا وکړه انشاءالله ته ځکه دا هغه شپه ده چې دعا دې قبلیږي نو اولاد ته دعا وکړه لمسو ته دعا وکړه وطن ته دعا وکړه والدینو ته دعا وکړه دنیا دعا وکړه د آخرت دعاګانې وکړه تمامې دعاګانې دې الله سبحانه وتعالی قبلوي بهترینه موقع الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو باندې راوستلې چې هغه څه شی ده شپه د لیلة القدر نو په دې باندې دعاګانې کول او دا د لاسه نه دي ورکول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې شپې دپاره اعتکاف کوو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها تېنه سوال وکړو چې یا رسول الله زه چې شب قدر ته کښېنم او شب قدر تلاش کوم نو کومه دعا وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښودله اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني دا دعا وایي نو که چاته دا دعا یې زده نو تمامه شپه نن دا دعا ډېره زیاته وایي اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته دا دعا راښودلې ده نو دا انشاءالله تعالی د شب قدر په باره کې یو مختصر سان وضاحت ده د صدقه فطر په باره کې مختصر سان وضاحت واورئ صدقه فطر یا سرسایه زکات الفطر دا ورته هم وایي سرسایه صدقه الفطر زکات الفطر دا ورته هم وایي صدقه فطر دا د افطار نه اخیستلی شوی دی صدقه فطر افطار عید الفطر دا درې وانه یو نومونه دي د افطار نه عید الفطر ولې موږ وایو ځکه چې بس روژې خلاصې شوې افطار شو نو انسان چې سهار روژه ونیسي او ماښام لا چې روژه خلاصه شي هغې ته موږ افطار وایو نو دغه شان چې کله انسان روزي ونیسي بیا یو صدقه ورکوي هغې صدقې ته بیا صدقة الفطر وایي د افطار صدقه روزي افطار شولې روزې مې ونیولې اوس صدقه ورکوم هغې ته صدقة الفطر وایي شریعت ولې سرسایه لازم کړې ده ولې په موږ او تاسو باندې دا سرسایه صدقة الفطر زکات الفطر لازم کړی دی یو څو حکمتونه دې پکې دي یو حکمت دا دی الاحسان الى الفقراء دا شریعت ځکه لازم کړی ده چې د فقراء او د محتاجو خلکو سره احسان وشي د فقراء او د محتاجو خلکو سره کومک وشي اختر د خوشحالۍ اختر کې خوشحالي وي او فقراء او محتاج خلک د تنګدستۍ د وجې نه چې شي وي پریشانه وي او اختر د خوشحالۍ دی اختر کې خوشحالي پکاري په هغې د تنګدستۍ د وجې نه خفه وي د چا جامې نه وي د چا دپاره بل شی نه وي بل یو مشکلات وي پریشان وي نو شریعت دا غواړي چې هغې هم په دې خوشحالۍ کې شامل کړي نو ځکه و چې تاسو له صدقه فطر سرسایه ورکړئ چې هغې هم په دې خوشحالۍ کې موږ سره شامل شي یو حکمت پکې دا دی دویم حکمت پکې دا دی شریعت موږ او تاسو ته د ښو اخلاقو او آدابو درس راکوي چې ښه اخلاق او ښه آداب هر مسلمان باید په ښه اخلاقو او په ښو آدابو باندې مزین وي دا موږ ته شریعت دا درس راکوي اسلام دا درس راکوي او د بل انسان سره کومک کول د بل انسان سره مرسته کول د دې نه بهترین اخلاق نور نشته دی د دې نه بهترین آداب نور نشته دی چې ته کله بل مسلمان سره مرسته کوې او کومک کوې دا بهترین اخلاق دی د دویم حکمت پکې دا دی دریم حکمت پکې څه شی دی هغه دا دی چې حدیث کې بیان شوی دی طهرة للصائم من اللهو والرفث روزهدار نه په دې روزه کې داسې واړه واړه ګناهونه کېږي لوی ګناهونه نه ښیم واړه واړه مثال انسان د خولې په وجه باندې ګناهګار شوی یا یو ګور داسې غیبت یې اورېدلی دروغ د انسان نه ویل شوي داسې واړو واړو ګناهونو باندې بعضې ګناهونو باندې انسان دا روژه ورسره مکروه شي په دې روژه کې لږ کمی زیاتۍ وشي نو حدیث کې راځي چې کله انسان د صدقة الفطر ورکړي نو دا روژه کې چې کمی زیاتۍ شوی الله سبحانه وتعالی سره هغه بخشش کړي هغه کمی پیشې دا الله سبحانه وتعالی په هغې سره بخشش کړي نو طهرة للصائم روزې دې ورسره پاکې شي دا روزې داسې ولاړې وي کله چې انسان صدقه فطر ورکړي نو دا پاس وخیږي یو حکمت پکې دا دی څلورم حکمت پکې دا دی وطعمة للمساکین د مسکینانو دپاره د طعام انتظام وشي هر سړی عید کې دا غواړي چې د خپلو بچو سره یو عمده خوراک په میز باندې موجود وي عمده خوراک ښه خوراک زما په میز باندې موجود وي هر کس دا غواړي نو د غریبانانو دا وس نه وي د مسکینانو دا وس نه وي نو ته چې ورله سرسایه ورکړې صدقة الفطر ورکړي نو د هغې د طعام انتظام وشي هغې هم ځان له چېرته یو پاو غوښه پکې راوړي او د هغې د خوراک او د څښاک یو انتظام وشي دې د وجې نه شریعت په موږ او تاسو باندې صدقة الفطر سرسایه دا لازم کړې ده کوم کسان به صدقة الفطر ورکوي دا په هر مسلمان باندې واجب ده لازم ده نفل نه ده سنت نه ده بلکې واجب ده لازم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې صدقه فطر ورکړي څوک دې ورکړي لوی دې ورکړي معصوم صغیر دې ورکړي کبیر لوی دې ورکړي حر آزاد دې ورکړي عبد غلام دې ورکړي دا تمام دې چې شي وکړي صدقه فطر ورکړي په دې ټولو باندې واجب ده
فقط هغه کسان د دې نه مستثنا دي چې هغه دې نه ورکوي په هغه باندې صدقه فطر نشته دی. کوم کسان؟ هغه کسان چې د شب و روز دپاره هغې سره خوراک څښاک موجود نه دی. څوم زموږ ستاسو په وطنونو کې په زیاتو ځایونو کې خاص کر وګورئ په فلسطین کې جنګونه شوي دي، خلکو سره د ماښام امکانات نشته دی. داسې نور لاړ شئ زموږ ستاسو دغه سومالیا نور ملکونه دي که هلته وګورئ ډېر شان غربت د نن ماښام او د سبا هلته نشته دی. نو هغه کس به صدقه فطر نه ورکوي چې د چا سره د یو د شب و روز دپاره امکانات نشته د خوراک څښاک، نو په هغې باندې لازم نه ده. نور په ټولو مسلمانانو باندې لازم ده. هر هغه ماشوم چې نن پیدا شو په هغه باندې صدقه فطر لازم ده. والدین به د هغه دپاره صدقه فطر ورکوي. کوم کس چې د مرض د وجې نه روزې نه دي نیولي، د سفر د وجې نه روزې نه دي نیولي، په هغه باندې هم صدقه فطر لازم ده، واجب ده، صدقه فطر به ورکوي. صدقه فطر سرسایه دا د دغه نه مخکې ورکولی شي، د عید نه مخکې ورکولی شي چې د عید نه مخکې ورکړي. او اخري وخت یې کوم وخت دی؟ اخري وخت د عید الفطر مونځ ادا کول دي. کله چې ته د عید الفطر مونځ ادا کړې چې د هغې نه مخکې تا صدقه فطر ورکړي، ځکه حدیث کې راځي د عید الفطر نه مخکې صدقه فطر سرسایه ادا کول دا یوه قبوله صدقه ده. د عید الفطر نه بعد صدقه فطر ورکول دا یو عامه صدقه ده، نفسي صدقه ده. نو دې د وجې نه به صدقه فطر دپاره آخري وخت ستا چې مسکین ته رسېدلي، د هغه جب ته رسېدلي، نو هغه به کوم وخت د عید الفطر مونځ د ادا کولو نه مخکې نو دې د وجې نه کوشش وکړئ چې مخې ته صدقه فطر ورکوي. دا د صدقه الفطر مبارکې مختصر وضاحت. بل انشاءالله تعالی د عید الفطر چې هغه بیا جمعه نه راځي او د دې هفتې په مابین کې راځي عید الفطر، د هغې سنت اعمال کوم اعمال به کوو د عید الفطر په ورځ باندې، د عید په ورځ باندې به کوم اعمال کوو؟ هغې اعمال داري غسل کول، خوشبو استعمالول، عمده لباس، ښه لباس چې بهترین لباس دا استعمالول، مسجد ته د راتلو نه مخکې به کوم کار وکړي؟ کجوره، خرما، افطار کول. عید الاضحی کې دا دی چې هغې کې به صبر کوې چې د قرباني په غوښه باندې ته دغه یو 2 ساعته یا 3 ساعته روژې چې د قرباني غوښه وشو په هغې باندې به افطار کوې. په عید الفطر کې به د عید مونځ د ادا کېدلو نه مخکې به ته افطار وکړي، یو خرما هر شی چې وي چې خپله روژه د افطار کې به عیدګاه ته راشي. 5 تکبیرات به وي چې کله راځي او دلته رالې او د کور نه را روان شوې، زنانه به په آهسته اواز سره وایي، مردانه به په جګ اواز سره وایي. کوم تکبیرونه؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. الله فرمایي چې دا روزې په تاسو باندې فرض کړي دي. بیا اخره کې الله فرمایي ولتکبروا الله علی ما هداکم، د دې دپاره چې د الله لوی بیان کوي. دا تکبیرونه کې د الله لوی بیانول دي. نو کله د عید الفطر په ورځ باندې به کوم کار کوو؟ تکبیرونه به وایو. که دلته هم ناست یو که په لاره کې راځو تکبیرونه ویل. بل یو سنت عمل پکې دا هم دی چې انسان په یوه لار باندې راشي او بیا په بله لار باندې لاړ شي. او د دې کې حکمت هم دا دی چې قیامت په ورځ به موږ ستاسو یومئذ تحدث اخبارها، دا ځمکه به خپل خبرونه بیان کړي که نه وایي. نو دا په یوه لار باندې چې ته لاړې او په بله لار باندې بیا کور ته ځې، په یوه رالې او په بله ځې. د حکمت پکې دا دی چې د قیامت په ورځ به ستا لپاره دا ځمکه مشاهدې ورکړي. نو په یوه لار باندې راتلل، په بله لار باندې تلل. بل دغه مخکې مو ذکر کړ چې د عید الفطر د راتلو نه مخکې صدقه فطر دا ادا شوي وي د مونځ ادا کېدلو نه مخکې. نو دا خو د عید الفطر سنت اعمال شو. بل مهم اعلان چې د عید الفطر دا خو موږ تاسو ته معلوم نه دي. اول به انشاءالله د نننۍ شپې اعلان به وکړو چې نن شپه ډېره مبارکه شپه ده. وجه سره چې نن د جمعې ورځ هم ده او بېګاله زموږ د ختم د قرآن عظیم الشان هم دی او هم هغه طاق شپه ده کومه چې موږ ذکر کړی شب قدر شپه ده. نو بهترینه شپه ده نن شپه، د ختم شپه او بیا د طاق شپه ده. نو په دې مبارکه شپه باندې موږ تاسو څه وکړو؟ ټولو دوستانو ته دعوت دی چې خپل لوی واړه نارینه زنانه دا د ځان سره راولئ. احسان وکړئ په خپل دوستانو باندې. هغه دوستان چې تور باندې خفه کېږي او ستا د زړه ته ډېر نږدې دی په هغه باندې هم رحم وکړه، ځان سره مسجد ته راوله. کوم دوست چې تو سره د زړه نه مینه لري او محبت لري هغه هم په نن شپه باندې مسجد ته راوله. احسان ورسره وکړه، ولې که په دې یو شپه راشي مغفرت به وشي، بخشش به وشي، دعا به وکړي، دعا به قبوله شي. نو ځان سره دوستان راولئ. هغه همسایګان چې هغې نه خبر، هغې ته معلومات نه وي، هغې ته اطلاع ورکړي چې نن شپه په مسجد کې هم ختم دی، هم د شب قدر شپه ده او هم به دعا کوو او هم به د ختم دعا به کېږي انشاءالله تعالی. نو د هغې دپاره به ټول دوستان چې نن شپه هم افطار زموږ په مسجد کې دی، ټول دوستان راشي. خاص کر د هلکانو ته یو دا څه چې مجرد هلکان دي هغې ته هم یو چې نن شپه باندې په مسجد کې افطار هم دی او د شب قدر شپه هم ده. نو ټول انشاءالله تعالی تشریف راوړئ. دویم د عید الفطر په باره کې موږ ته دا معلومات نشته دی چې په کومه ورځ باندې دی، یا به سه شنبه شي یا به چهارشنبه شي. دا 2 ورځې دي، یا به 9 شي یا به 10.
نو معلوم نه دی دقیقه نه ده معلوم خو که چېرې اعلان وشو سې شنبه اعلان وشو یا چهارشنبه اعلان وشو نو موږ به انشاءالله تعالی د عید الفطر مونځ به ادا کېږي په څو بجو باندې په 9:30 بجو باندې 7:30 بجه انشاءالله تعالی نماز عید الفطر ادا میشه نو ټول دوستان په دې باندې خبر وي چې خپل دوستانو له خبر ورکړي چې په 9:30 بجو باندې مسجد ته راشي که په 9:30 بجو باندې په وخت راشو نو په هغې کې به یوه فایده شي فایده به پکې دا وي چې دلته د 9 بجو نه بعد به پارکینګ شروع کېږي نو د پارکینګ نه به بس شو په وخت به مونځ وکړو چای کلچه به وخورو وضو به په مخه به مخه وي او که ناوخته راشو چې هر دوست ناوخته راځي نو موږ به ساعت ته ګورو ساعت ته به ګورو مونځ به ناوخته شي چې ناوخته شو نو بیا به دلته موږ باندې پارکینګ هم راشي نو انشاءالله تعالی دا یاد وساتئ چې د عید الفطر مونځ به انشاءالله تعالی په 9:30 بجې باندې ادا کېږي ټول دوستان په ورځ باندې تشریف راوړئ بل یو ضروري اعلان یو خوږ اعلان ورته وکړم ځکه چې ما خبره ډېرې وکړې ستاسو په سر درد شو داسې اعلان درته کوم چې د روژه در باندې اسانه شي یو خوږ اعلان شیرین اعلان درته کوم هغه به چی شي وکړئ هر کال موږ د عید الفطر د مونځ ادا کولو نه بعد چای او شیریني او دا دلته په شریکه باندې نوشیجان کوو د عید الفطر د مونځ ادا کولو نه بعد نو ټولو دوستانو ته خواهش دی چې د عید الفطر په ورځ باندې زموږ او ستاسو چې څنګه وطني رسم او رواج دی د معمول مطابق به د خیر سره هر کس شین چای سبز چای سیاه چای شیر چای قیمه چای هیڅ ممانعت نشته چې هر قسمه چای راوړلی شي نو ځان سره چای راوړل د اعلان در باندې کار یو اعلان وکړه که څوک غواړي چې خپله بلډ شوګر کنټرول کړي زه او ډاکټر صاحب فیروز او ته بیا پس لمونځ صحیح دا هم شو تقریبا نو بل نو دا چې په مسجد کې انشاءالله تعالی په هغه ورځ باندې د عید الفطر په ورځ باندې به انشاءالله په شریکه باندې به کینو د خیر سره هم به مبارکي کوو او هم به دغه چای نوشیجان کوو نو د هغې دپاره ټول دوستان هر شی د مسجد د طرف نه هېڅ ممانعت نشته دی پراټه راوړلی شئ حلوا راوړلی شئ جلیبۍ راوړلی شئ ټول شیونه هر چا الله پاک څه توفیق ورکړی خو پراټه باندې ډېر کوشش وکړئ دغه وخت کې د عید الفطر په ورځ باندې دې کې ډېر زیات خوند او مزه حلوا خصوصي پراټه ډېر کوشش وکړئ خاص کر زموږ د مشرقي خلک او د رغوز خلک دې سره ډېر بلد دي دې پکې ډېر زیات کوشش وکړئ چې پراټه نه هېره نه شي حلوا هم ښه ده حاجي صاحب دا چې چین درته پراته وي حلوا هم پراته وي عید الفطر مونځ دې هم کړی دې ته وایي نورون علی نور چې ناست دی او دا بهترینه موقع ده که نه نو یو به د خاص انشاءالله دا شي دویم کار به یو دوستانو نه خواهش کوو او درخواست کوو او ډېر په ادب او احترام باندې کوو کوم چې مقامي خلک دلته موجود دي هغه مقامي خلک به موږ به مهمان نوازي وکړو د کومو کسانو کوم خلک چې د لرې ځای نه راځي او زموږ ستاسو هلکمار نه راځي د نورو لرو ځایونو نه راځي موږ به د هغې مهمان نوازي کوو څنګه مهمان نوازي به کوو چې د هغې په خاطر به موږ الحمدلله هر څوک په کور کې 2 او 3 موټرې لرو نو اوس که یو موټر پلار راولي یو زوی راولي او یوې لور راولي نو ماشاءالله نو دلته بیا د پارکینګ مشکل بشي هغې بیچارهګان چې راشي نو موټر پارکینګ د وجې نه بیا نشي راتلی نو کوم چې نږدې دوستان دي په بایسکل باندې کولی شئ پیدل کولی شئ هم پکې ثواب دی هم پکې اجر دی تاسو په بایسکل یا پیدل راشئ موټرې ډېرې مه راولئ ځکه چې دلته د پارکینګ مشکلات دي دویمه خبره دا ده چې دلته دا لاره تاسو ته معلومه ده لاره بنده ده او د دې هوټل خلک د دې د بسونه په دې لار باندې تېرېږي کله چې موږ موټرې ودرو نو دې ته مزاحمت کېږي موږ ته څو ځله موږ سره ګزاره کړې ده او څه نه دي کړي خو دې ځله موږ ته اخطار راکړی دی که موږ داسې کوم موټر ولیده چې هغه بې ځایه ولاړ دی نو موږ عاجل پولیس ته زنګ وو نو دې د وجې نه دوستانو نه دا خواهش کوو چې موټرې منظمې ودروئ او د ډېرو موټرو د راوستلو نه ډډه وکړئ او کوم چې مجبوري باران یا مریضان نو هغه څه خبره نشته دی یو خو انشاءالله تعالی دا اعلان شو انجینر صاحب بل اعلان کوم شی نو همدا د خیر سره یو بل اعلان زموږ د صدقه فطر په باره کې وکړو او یو دوستان چې دغه ځوانان ټول دوستانو خواهش کوو د عید الفطر په ورځ باندې چې څنګه مونځ ادا شو نو موږ تاسو به دلته د داخل د مسجد کې دلته به هم چای څکو هم به مبارکي کوو هم به قصې کوو تر څومره وخته پورې چې تاسو ودرېدلی شئ کېناستېدلی شئ امکان شته لیکن بیرون په کوڅه کې به نه ودرېږو ځکه چې یو زنانو ته مزاحمت کېږي یو چا خلک کوم رفت آمد کوي نو هغې ته هم مزاحمت کېږي موږ او تاسو باندې خو هسې هم دغه ملک کې اوسېږو نو زر ګوته نیولی کېږي چې وګوره د مسلمانان خلکو ته مزاحمت کوي لارې بنده کړې د موږ نشو تللی نو په هغه ورځ به په کوڅه کې به بلکل نه ودرېږو داخل د مسجد کې او یا به کور ته ځو دغه کار به انشاءالله تعالی وکړو او بل زموږ د دې مسجد د طرف نه محترم رئیس صاحب ما ته مخکې ساعت کې ویلې چې هم امکان شته که کم کسان صدقه فطر سرسایه افغانستان ته تر اوسه پورې نه ده لېږلې او امکان شته چې ولیکي نو هغه د مسجد ته تسلیم کړي حاجي صاحب عبدالغفور رازقي له دې ورکړي نو انشاءالله موږ د عید الفطر د مونځ ادا کولو نه مخکې نیږو یا بیا د شنبې په ورځ یا به د یک شنبې په ورځ باندې انشاءالله تعالی هلته به فقراو ته رسېدلي نو کوم دوستان غواړي چې مسجد دې ورکړي او د مسجد په ذریعه باندې ولیږي نو حاجي صاحب عبدالغفور دې ویني هغه ته دې ورکړي صحیح ده
او بس دا اعلان خو خلاص شو ان شاء الله کنه ډاکټر صاحب اوس وایي چې که څوک غواړي چې شکر ټیسټ کړي، او دا د روجي فکر دی د مخ سره نه یو شو دغه د شکر ټیسټ ډاکټر صاحب داوود او ډاکټر صاحب فیروز دلته تشریف لري او الله دې له خیر ورکړي. هغه دوستان چې غواړي چې خپل شکر ټیسټ کړي وی ګوري نو د لنډونو خبره خراتي سو فی سبیل الله ان شاء الله تعالی تاسو ټیسټ کوي نو د بعد مونږ کولای شي چې ډاکټر صاحب دلته موجود دی یا نور طبي مشورې ته اخلي نو ډاکټر صاحب فیروز او ډاکټر صاحب داوود هغه تاسو لپاره خپل وخت دا وقف کړی دی ان شاء الله تاسو هغه سره مشوره ته اخیستلی شئ. جزاک الله خیرا. بل زموږ استاد یو ډیر ګران ورور چې دا اعلانونه ډیرو ما دا بذاخره کې وکم چې سراج نومیږي برادر سراج چې داغه مور په ازبکستان کې وفات شوې ده او الته خاور ته سپارل شوې ده او سراج ورور دلته په هالند کې دی دلته جنو ژوندۍ کوي. یو دعا به داغه د مور د پاره وکړو چې الله سبحانه وتعالى دې ولا جنت الفردوس ورکړي. الله سبحانه وتعالى دې مرحوم وبخي. رب العالمین قبر دې جنت د باغچونو باغچو وګرځي. الہ العالمین د اخرت سفر او آسان کړي. رب العالمین اولادونو ته سره ترقی صالحه صدقه جاریه وګرځي. رب العالمین تر هغه بخشش نصیب کړي. څومره دوستان چې دلته موجود دي رب العالمین دغه تمام ګناهونه بخشش کړي. څومره دعاګانې چې موږ رب العالمین له تمام دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي. رب العالمین زموږ هر عمل ستاسو رضا لپاره قبول کړي. واخر دعوانا الحمدلله.